د نړۍ تر ټولو هوښیار ماشوم. تاسو فکر کوئ یو 4 کلن ماشوم د پوهنتون په صنف کې د ساینس او ریاضیاتو د سترو مسایلو حل کوي؟ آیا دا فلم ده؟ که چیرې تاسو ته دا فلم ښکاري یا هم د فلم کومه صحنه، نو تاسو غلط یاست، ځکه دا د یونګ رښتینې کیسه ده، هغه ماشوم چې نړۍ یې حیرانه کړه. نوموړی په کال 1992 کې د جنوبي کوریا په یو عادي کورنۍ کې نړۍ ته راغی، خو هغه یو عادي ماشوم نه و. 2 کلن و چې لوستل او لیکل یې زده کړل. 3 کلن شو نو کمپیوټر پروګرامینګ ته یې مخه کړه او تر 4 کلنۍ مخکې د نړۍ 5 ژبې زده کړې: کوریایي، انګلیسي، فرانسوي، جرمني او جاپاني. موږ ځینې لا خپلې یوې ژبې ته زور ورکوو، خو ګیم هغه د ژبو ترمنځ داسې تېرېده لکه یو څوک چې له یوې کوټې څخه بلې ته اوړي. په 4 کلنۍ کې پوهنتون ته لاړ او تر 7 کلنۍ پورې د نسا لخوا ورته د کار کولو بلنه ورکړل شوه. نسا هغه اداره چې د انسانانو خوبونه سپوږمۍ ته رسوي. هغه ماشوم ته وایي راځه موږ تا ته اړتیا لرو. خو ګیم شهرت ته شا کړه، د ځان ستاینه یې ونه کړه. لوړ تعلیم یې واخیست خو له رسنیو لرې پاتې شو. ویل یې اصلي بریا دا نه ده چې خلک حیران کړي، بریا دا ده چې له خپلې پوهې څخه د انسانیت په لاره کې کار واخیستل شي. ګیم یونګ موږ ته دا راښایي چې ذکاوت یو الهام ده، خو تواضع هغه څیز ده چې انسان ته عظمت ورکوي. او که چیرې یو 4 کلن ماشوم پوهنتون ته لاړ شي، نو ته هم کولی شې خپل خوبونه رښتیا کړي. دا و دوستانو د نړۍ هوښیار ماشوم په هکله لنډ معلومات چې څرنګه یې وکولی شول په کم وخت کې ډېر څیزونه ترلاسه کړي. که دا ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا ښه وخت دی، چارې الله مو مل شه.